د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی راغی سوال یې کو سوال رونو ګورې حرام دی نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کوي دی خوا راشه دا سوال ولې کې حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي ځکه خلک خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري او په آخرت کې ما درته وو چې تش اډوکي پنجرۍ او غوښه پکې نه دا به څومره بد شکل او بدنما ښکاري الله دې مو ساتي زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډوي سوال کوي خیر غونډوي او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري هلکه شریعت ته به ګورو د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی چې سړی حرام خور شو او سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډوي او چغه وی خیر راکې او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالیږي چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالیږي دا وی دا پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم او څوک وی دا د کاکا صاحب دی او څوک وی دا د اټک بابا دی او څوک وی دا د کوواټ بابا دی او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډی د هیچا په نوم هم حرام نه حلالیږي دا یاد ساتئ دا زما خبره نه ده دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وی او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې ځان دې نورم برباد کړ نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونځ ټکې نه کوي چرسونه سکي دا د خدای په نزد مردار دی دا نیکمله حلال خور نه دا حرام خور دی دا پیسه مرداره پیسه ده نو هغه سړي سوال کو نبی علیه السلام ورته وی کور درڅخه څه نشته شا به لاړ شه ورشه کور درکره څه دي نو یو زوړ څادر و شړی او یو زوړ د لرګي جام دی راوړل نبی علیه السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي خرڅولی وله یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید د روپۍ نه به زیات څوک ورکړي بولي پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولي کوي دا بولي جایز ده بل صحابي وی صاحب دې له پې نور سامان هم واخله وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه نی یو بل صحابي دی پورا حلالو کې ډېر بې برکتي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل ورورولي وله جوړه کړه د مدینې او د مکې د خلکو ورورولي جوړه کړه وی چې ستا مړ شي نو میراث به د دې ګورې وړي او که دې مړ شو میراث به یې توړې نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی خو د مدینې انصارو قسم دی او حد و قدر ورولې دې چې کم صحابي سره ورور کړی او ته وایي وی ته خو زما ورور شوې نبي علیه السلام زما ورور کړې وی او وی ښه نو زما مال د سره نیموم غوټ نیم بس زما مال ستا شي او نیم به زما شي او وی 2 مې ښځې دي نو راشه یوه پکې خوښه که دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم ته پکې خوښه که زه بس ګزاره کوم 2 ښځې مې دي یو پکې ته خوښه که نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم ابه ستا شي د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي سوال نه پیدا کېږي او ته څه وایي وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښه ښکاري هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده
بس دا یو پکې زما خوښه ده دې له ګلز ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناستو ډوډۍ وله راغلی و او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و. نو ده خو دا خیال و چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خو شته نه. هلکه وی ډوډۍ خورې هم د نر بچو ټوپ ورسره ویې پړسو او د پاسه پې را سور شو او د دې خوا نه راغی. چې راغی وی کم دی کښېنمه وی زما پر یې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړه. نو یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال در سره نیموم او ښځې مې دوه دي نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کمه خوښه او تا ته به په نکاح کم. او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک. وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي. دلونی علی السوق ما ته بازار وښایې زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړي. لاړ بازار یې ورته وښو الله وله ګټه ورکړه. ګوره د حلالو برکت ته. یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو. نو په جامه باندې د ښځو رنګ و. د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و. حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی په ناجایزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې. هلکه وی داسې دي وی صیب واده مې کړی دی. وی کم دی وی پانسوارو کې. وی ولیمه دې کړې ده او که نه اولم ولو بشاتن. وی یو ګډ ولیمه وکړه که نور دې وس نه کېږي یو ګډه لال کا. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی. ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه ځان به یې ترې قربانه او وعدې دی او نبي علیه السلام ته یې غږ نه دی کړی. بې تکلفه واده دی. مونږ په ودونو کې تکلفات کوو لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي. نو هلکان هم بې واده ګرځي جینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت اوس واوره چې دی کله مړ شو نو څلور ښځې دې پاتې شوې او د څلورو ښځو اولادو. نو دا یوه ښځه ورته وایي دی خلکو ته چا چې میراث تقسیمو وی زه د خاوند په مال کې چې زما کم پوره سره سي نه غواړم. نغد مال کې لږ غوندې شی راکې. مریان دي هغې کې نه غواړم، په آسونو کې نه غواړم، په ځمکو کې نه غواړم او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم، په کورونو کې نه غواړم، ګډو چیلو کې نه غواړم. نغد مال کې خپله حصه نه غواړم لږ شی راکې. نو چې هغه خپله حصه یې رسېدله نو هغه 32 وه ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي او چې بیا 8 په څلورو ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 32 کېږي. نو 32 یې هم نه غوښته لږ یې غوښته نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته. خوړو ټینګول ورته ګران دی. دوی امامان دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی او ډیر نږدې شاگرد دی او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله اوزبرګ په دغه زمانه کې بل نو ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغې طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله نو هغې له یو خط ورکړ وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل نوم دی زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد شافعي صاحب خط ورکړ. هغې کې ورته لیکلي و چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو. زړه مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ته په کلي نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات ته درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی او نه وي چې ته راشه ملاقات ته نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. هم شاګرد لویي پکې نه وه کبر پکې نه بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکړه وی په پلانکي تاریخ په پلانکي ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات ته چې تاسو چېرته لاړ نه شئ. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی چې په کوم ورځ قافله را رسېدله نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل نوم دی اخو ټولې دنیا پیژنده
دا حدیث لوی امام دی او د فقه دا هغې استقبال بکو. نو ټول شاګردان راووتل، د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام مو وتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه هلکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل روان دي، د هغې استقبال له خلکو ته دی. ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي. هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله راورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام شو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم. ورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو، میلمه دوست انسانو. بادشاه ته یې وی نه صاحب دی به زما میلمه ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته او ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد، احمد ابن حنبل دی ورسره نور ملګري دي او امام شافعي صاحب دی د هغه شاګردان د علاقې علما بادشاه وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده، ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د ده څه خوښ دي او دی څه خوري او څه ته یې ضرورت دی، اوبو ته، شربت ته، ډوډۍ ته، ترکارۍ ته. نو د خلکو نظر هم احمد ابن حنبل ته ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی، دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه، وی ته به دلته قیام وکړې وی ښه صاحب. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وي، ماشومان یې د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار را خدمت کو، چا سره کنډول د لسی و، چا سره د اوبو. هغې رالل پلار ته وی شافعي صاحب ته وی بابا وی میلمه پکې کوم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پې کوي. وی بچې دا ما ته چې مخامخ ناستو وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی. وی او که نه بچې دا د احادیثو استاد دی او د فقه امام دی، بچې هم دغه دی. وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه. نبی علیه السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه 3 ځایه کړي، 3 سیبه کې. نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي، په بله حصه کې به اوبه ور واچوي او 3مه حصه به هواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي. په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه، د ډېرو بیمارو نه به خلاصي. مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو، د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو، د هوا غم ډک او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي. نو د جومات په پور د یو سل نه بل سره پورې غړو رالغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې ته بل ملګري تنګي او بیا په رمضان کې تر 18 چته وځي شي. یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څښلې دي، شربت مې څښلی دی، نو نشم وتی ودرېدې نشم. هغه شربت پې زیاتي وي شی پې کوړه مې کوړه ګورې رمضان را روان دی، احتیاط کوئ. نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دور د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه، نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی. نن موږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر. هغه ماشومان یې جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي شو د پیغمبر علیه السلام، قسم دې په هغه سنتو هغه جینکې خفه وي. بابا دې تعلیم وی دا د سنتو خلاف ورزي وکړه، دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه. ګوره حضور پاک مبارک وی ډوډۍ به زر زر نه خورئ، په قلار قلار به خورئ. شخوند به پې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي، چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي. سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ، حدیث پاک کې راځي. اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ، وجود ته نقصان ورکوي. ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري. نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که موږ په احادیثو نظر وکړو، هغه یو سړی تلی یو حکیم مدینې شریفې ته، هلته یې دوکان جوړ کړ.
سموده یو مریض نه راته تپوس یې وکړم وایي ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته ما خو دکان کړی دی اړو څوک رانه وی نه مونږ کې خو مرض نشته وی ولې وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو خوراک کوه خو اسراف پکې مه کوه اوبه څکه خو اسراف پکې مه کوه خوراک کم کوو اوبه کمې څکو بیماري کم ده نو مونږ د نبي علیه السلام په سنتو عمل نشته نو خراب خوراکونه خورو او بېځایه حرام خوراکونه خورو هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي دي وی ښه بابا داغه ستا لوی زبرګ شاګردو چې داسې ډوډۍ وخوړه او ای بابا په شرمونې و شرمولو خلکو یو بل ته کتل او خندلې د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافي صاحب داسې میلمه راوستلی او صفتونه یې وله کول او علماو خندل شافي صاحب بچو ته ویل نو وی زم پې پېښ ومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه چې سړی راوم غواړي او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه زه ورسره څوک ما محسوسه کړه خو څه ورسره وکړم امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه وایي ښه ډېره ښه ده ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته یې وایي لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ ولې که د شپې پاسي او دس به کوي هغې ورته کوزه ډکه کېښوده چې سار مانځله دي جومات ته لاړل ماشومان یې جنکۍ ورلې چې بستره برابر کړي چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته چې شافي صاحب واپس راغی وی بابا ناشنا زبرګ دې راوستی دی بچو بیا ولې وی ټوله شپه خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی ماشومان یې پرې خفه وي وی تاسو ته څه پته لګي وی چې مونږ ورته کوزه سرنګ ډکه یې ښودې وم هغسې ډکه پرته وه نو چې دا اودس ونه کړو تهجد یې د کوم ځای نه وکړل شافي صاحب ورغی احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خفه نه شي زما میلمه او زه په تا خوشحاله یم چې رالی خو یره ټینګ نه شم یو دوه تپوسه درنه کوم وی وایه صاحب وی تا د بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده چې د ما ډېره ډوډۍ مو خورې زه باندې خوشحاله یم خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر دې خوړلې ده ما له خپلو ماشومانو جینکو لوڼو پیغور راکړه او خلکو یو بل ته اشارې کول او دویم دا چې بېګارې تهجد نه دي کړی ما له هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه چې دا ستا شاګرد دی لوټه چې مسنګ ډکه یې ښودې واغسې ډکه پرته ده دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی دی ته چې ما سره شاګرد خو ته بل شان وي دا د نه څه جوړ شوي دی احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي لږ صبر به وکړي زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نه کوم وی چې ستا دې ډوډۍ ته بېګا زه کېناستم زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی ملو شوی ما هغه ډوډۍ ته کتل ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پې نازلېدل دې ته کشف ویلی کېږي دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نیني د زړه په سترګو ورته ښکاري لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ته دې اودس اوبو سره ورجېږي که په خولې څه ګناه کړي په سترګو یې کړي په غوږونو یې کړي او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېوځي او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېوځي امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري چې غورځېږي ګوره ګناه خو په سترګو نه ښکاري خو دا یو کشف شو یا شاه ولی الله صاحب د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیه السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي وی دې دوا وکړي وی هغه دوا اوچته شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت په شا کي نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري وی مصیبت را رواني او چې دوا وکړو وی دوا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له ډغره ورکړي نو واپس یې کړي دې ته کشف ویلی کېږي نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل وی مې چې احمد نن دې حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدې نو مونتې مې نو او صاحب هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل یو د علم او یو د عمل ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو مونږ نه شو کولی او اسویلي کو اوږده اوږده
دا ولې ډوډۍ کې فرق دی، ډوډۍ کې لانجه ده. او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره. وی دوه صفت یې راله پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بیګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رایستې. ځکه امامان څه ته وایي؟ امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي. وی د یو آیت نه او د یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راوستې. او عملی صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بیګا صاحب ما خوب نه دی کړی، د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی، ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه، ما وله ګوتې نه دي وروړی. دا د حلال رزق زما رونو برکت دی. حلال رزق چې څومره سړی خوري نو ژوند کې به هم خیري او په آخرت کې به هم خیري. الله به هم ترې خوشحالي، فرشتې به هم ترې خوشحالي، او مخلوق خدا به هم ترې خوشحالي. احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې د نوړۍ اوچته کړله نو واپس یې کېښوده. وی دا خو حرامه ده، ماله ترې د حرامو بدبویي راله، دومره د کشف خاوند. بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړي، مالګه ستا ده او خشاک ستا راوړی دی، نو حرام پکې د کمې راغلی؟ وی بس ماله ترې د حرامو بدبویي راځي، نو سوچ به وکړو. یاد می شو خمبیره می د پلان کې کوره راوړې ده، معلومیږي دا چې د خمبیره کې څه چلو، ډوډۍ ونه خوړه. وی داسې وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګر فقیر راځي هغه له یې ورکړه. خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ګورې نه خوري، چې سوالګر به راغی سوال به یې وکړه، ډوډۍ به یې ورولېږله. وی دا ډوډۍ مونږ کرله احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، نو هم داسې سوالګري نه وو لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنسه د لشتۍ یا د لستوڼې شلې په زور یې د نه پېښور کې یو زه په لار روان وم چې لکه کوټې غوندې ده، ما د خپې ته چا راټوپ کړې، ماړو خیال داسې پوټینې غوندې څو کاله. خدای پاک ویرېدم چې دا څه شی را پورې وجنګېد، چې مې وکتل خپله لوس چا کلکه نیولې ده او پورې وې ځان د ویشا به پیسې را کوم. ما یې لیک نیک بخته خوا کړه، ما نه خو دغه لاسونه شو جامې دې را ټولې څخه دنده کړې. دا څه کېږي؟ که یا دا ښځې وي، دا پلیتې ښځې، خدای دې زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي. او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي. دې ته کتل ګناه دي، حرام دي، دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي. دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړي چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي. دې له پیسې مو ورکوئ، رفع همه، خو دې له پیسې مو ورکوئ، دا نور هم بلدېږي. نو هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، وی چې هغه نه ده خوړلې، زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل کور تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه، موږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړو، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې رسېږي. حالانکې په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده، کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دله څه ګناه نشته، لیکن دا د هغې احتیاط و. حلال خوراک به خوړه او د مشتبه نه به ځان ساته. رونو برکت یې سو سل کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی، سل کرته، یو کم سل کرته چې ولید نو په سلم کرته یې وی یاره ویړه کې مې یو سوچ راغی، که دې سلم کرت مې لولید یو تپوس پسې کوم. څه تپوس پسې کې؟ دا تپوس پسې کوم چې الله هغه شی راته وښایي چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید، وی الله یو سوال درنه کوم، وایا هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه مره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دې کوي بفهم او بغیر فهم. صرف ته سړی په معنا پوهېږي او که پې نه پوهېږي، ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي، او د عوام وروڼه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته د نږدې کېږي؟ الله وی قرأ بفهم او بغیر فهم، که پې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو چې ژبه پې ړقوي ما ته او پې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما وروڼو، او ابتلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې سازمایش راشي، خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب، په دې یو لوی ابتلا راغلی. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه و هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده وه د معتزله په هغه زمانه کې.
او یو لویه مسله تاسو پې نه پوهېږئ، طالبان او مولیان پې پوهېږي، مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه، د جدا نظریه وه. بادشاه راونیوه او کوړه یې وله ورکولې، او په کلو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تلي دي او جاړي خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې ملاویږي. څوک تماشې له تلي دي او څوک دې سوچ له تلي دي چې دا به څه کېږي، دا ظلم دې سپینګري سره به دا ظلم دومره څنګه کېږي. او رښتیا خبره چې وي که نه، نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما لم حیا راځي. او که یو سړی ډېر زیاتیم وکړي، هلکه ولې تا ورته غږ نه کوو؟ یاره د سپینو ډکو لحاظ مې وله وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي. د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیری او بیا د احادیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي، یعنی یو قول کې، او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 10 لکو احادیثو حافظ. قرآن شریف 6.5 آیات دي تقریبا، لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به د دې نه جوړېږي، ځکه یو حدیث آیت برابر، بلکې بعضې حدیث آیت نه غټه وي. نو د 10 لکو د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد، او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې جورې وله ورکوي چې دا به څه حال و. نو جامې یې ته وویستې د غریب نه، او یو لنګوټې یې ورته و، په پرتوغاښ یې ورته یو لنګ غوندې وتړو، او بره یې وخېجو او جلات ته ویې وهې په درو. شاګردان یې مغارو کې غریبانان ناست دي. نو چې لومبی کوړه یې ورکړه، نو دی وایي بسم الله. چې دویمه کوړه یې ورکړه، وی الحمدلله. چې دریمه کوړه یې وله راوبروله، وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به رارسېږي، د هغې نه زیات نشي رارسېدی. چې بله کوړه یې راوبروله، وی القرآن غیر مخلوق، کلام الله غیر مخلوق. هغه خپله مدعی وي چې پسې و. نو چې بله کوړه یې وله راوبروله، نو پرتوغاښ وشلېده. چې پرتوغاښ یې وشلېده، نو چې څومره شاګردان دي د شاګردانو چغې کړې چې خدایه ځکه په درو باندې دی والی کېږي، خو زمونږ وایي مړه به شي، نو سړی خامخا مري. لیکن دا خو چې د پرتوغاښ وشلېده او دا لنګوټې ته وغورځېږي، دا غریب خو رسوا شو. تاریخ به څه لیکي، خلک به څه وایي، او سپینګیري مولا دی او خلکو ته شاده دا خو د ډېره غټه بېعزتي ده. وی دغې وخت کې د دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته کړ، نو یې پرتوک په خپله اوچت شو. خدای پاک یې عورت ښکاره نه کړ او د پورې پیوز شو. یعنې پرتوغاښ چې کولو شي، نو پرتوک کې سا خو نه ده چې اوچت شي، په خپله پرتوک اوچت شو او د پورې پیوز شو. په یو کم 13مه کوړه بېهوشه شو. بادشاه شاګردانو ته راشي، دا ملا صاحب هم یوسې بېهوشه یې چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو، شاګردانو یې تپوس وکړو، وی صاحب چې دا یو کوړی دله راوبروله او پرتوغاښ ته وشلېده، نو په مونږ هغه وخت چې په مونږ کم تېر دی، نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي. او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوک په خپله اوچت شو، در پورې پیوست شو. دا ولې؟ وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو. وی ما الله ته سر پورته کړ او ما وی چې یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید، ای رحیمه ذاته، ای زما دوسته خدایه، ای د لوی عرش خاونده خدایه، ای د لوی بزرګۍ خاونده خدایه، اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک. ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ نه سوال کوم. ان کنت علی الصواب فلا تهتک ستري، که زه په حق یم نو زما پرده خدایه ما اخلي. ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سره، که زه په حق نه یم نو چې څه کېږي به، خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي. نو زه په حق هم الله مې پرده وانه غشته. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی، هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته. وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده، دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه، خو چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږلې. شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو، وی په دې جامو به څه کې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل له غوښتلې. وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ما له کفن زما د دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی. که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم
او یا په قبر کې مانه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی، ویم به چې شافعي سره یې عمل نشته. یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامع د عصري وینې پرتې دي، الله دقل مې د نښې دپاره درته راوړی دی. او دا احمد ابن حنبل چې وفات شو، ناشنا خبره درته وکړم، د 40 میلو نه د جنازې له خلک پیاده راغلی دی. پیاده مزل، د سورلو مزل خو د ډېر لرې له ځای نه کېده. 40 میله خلکو پیاده مزل جنازې له کړی دی. او جنازه کې خلک څومره، یو یهودي سړی دی، یهودي، هغه ما هغه ځای کچ که چې کوم دی د جنازه شوې وه، هم یې کچ که، نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د صفونو په اندازه لږ ځای کې، چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي، نو چې د جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي، نو چې ما کوم اندازه ولګوله نو 10 لکو کسانو په ده جنازه کړې ده. 10 لکه کسان، او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي. تاریخي خبره چې جنازه یې وله وکتله، 10,000 کسان په مسلمانان شو. او بیا راځه د قبر خوا کې یو بل عالم ښخېده 234 کاله پس، 234 سال پس، 234 کاله پس د قبر خوا کې بل عالم دفن کېده. نو قبر لږ زیات ووالی شو، د لحد پکې راښکاره شو. نو تاریخ لیکي وی اقصې تازه پروت و لکه تا به وي چې دی نن په دې قبر کې کېښودلی شوی دی. دا د علم برکتم، د حدیثو برکتم او د حلال خوراک برکتم شو. د مارونو حلالو کې چې کم برکت دی، د حلالو مثال دله درکم. اوبه چې دله کوي صفه اوبه چې لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله، دې کې نفت واچول یا دې نو د اوبه نورې ادېدارې شي. دقه رنګیرونو علم دی، که چا سره د قرآن او د حدیثو علم وي، خو یاره حلال خوراک شو ورسره، نو د علم ورسره نور هم مزېدار شي، دا ورسره نور هم خشته شي. او چې حرام ورسره وي داسې شوله که د کوي پاک اوبو کې چې په دې څاڅکي واچوي. خدای دې زموږ حلال خوراک نصیب کړي. دارالعلوم دیوبند کې قاري طیب صاحب لیکلي دي، د یو بوډا سړی و شاجي صاحب باندې مشهور و، دا اصل نه سید و، ګیا به یې خرڅوله. نو چې ګیا به یې کله خرڅه کړه، د هغه به دا طریقه وه پیسې به یې جمع کولې. نو یوه حصه به یې خیرات کوله، یوه حصه به یې په خپلو بچو په ځان خوړه خرچ کوله، او یوه حصه به یې کېښوده. نو کال پس به چې د هغې نه د ګیا به څه پیسې وي، چې کال پس به هغه 3 حصه پیسې جمع شوې، د دارالعلوم دیوبند استادانو له به یې په هغې ډوډۍ کوله، دعوت به یې کو. کور هوښیار څونو. نو قاري صاحب لیکي وی ما د خپل استاد نه اورېدلي دي چې مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو، او په تمه به ووته چې د شاجي صاحب ډوډۍ به کلی. په هغه ورځ به مونږ چې تسلونه وی ډوډۍ به څه خاص ډوډۍ نه وه، عامه خوروا به وه او نوړی ډوډۍ به وه، لیکن هغې کې به چې کم برکت او کومه حلاله ډوډۍ به وه، او هغې به زمونږ وجود له کومه فایده ورکوله، نو هغې برکت پسې به مونږ ګرځېدو. د دارالعلوم دیوبند استادانو د حدیث او د تفسیر به د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو. وی یو ځل ګیا راوړه او اندازه به یې دا وه چې ګیا به یې سینګ راوړه چې لومبې لاس به پې چا کېښود بس د هغه به وه، ځکه خلک به ورته په انتظار به ګیا به یې ډېره وه، په قیمت به یې ارزانه خرڅوله. وی یو ځل یو تاڼهدار و، هغه ورته وی شاجي صاحب دا ګیا مونږ کره یوسه. یا ویړه مجبور او غریب که یا ویړله سات پس ورپسې هغه تاڼهدار راغی، وی ها شاجي صاحب پیسې دې واله. وی ډېره ښه ده، پیسې یې ورکړې. تاڼهدار لږ سات پس بیا شاجي صاحب ته راشئ، هغه اس ګیا نه خوري، مونږ پیسې هم درکړې اوس بیا هم ګیا نه خوري. شاجي صاحب ورته وی ډېره ښه ده. چې کور ته ورسره لاړه، اس ته ګیا پرته وه، شاجي صاحب اس وټاپه و، وی بچې خوره ګیا مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. نو یې اس ګیا شروع کړه. دا د حلال مال برکت دی رونو. حرام که ډېر زیات هم شي، په مقدمو به نه ځي، په تاڼه تحصیل به نه ځي، په دشمنو به نه ځي، الله رې ساته، په جګړو به نه ځي، او په څښو بیمارو به نه ځي. او حلال که لږ مي سوړې به وطني،
هغه سي خوراک بدینی چې څنګه حرام خوراک دی خوراک به کمزوري خو سکون به پکې وي اطمینان به پکې وي خوشحالي به پکې وي ته هم خوشحاله بچي به هم خوشحاله نو رب العالمین په قرآن شریف کې چې پیغمبرانو ته مونږ ته فرمایي چې ما په هره زمانه کې خپل پیغمبر ته دا اعلان کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا تاسو خو نیک عمل کوئ خو د نیک عمل نه مخکې ګورئ حلال خوراک وخورئ او په حلال خوراک کې پاکیزه بیا صفا ستره حلال انی بما تعملون بل تاسو چې څه عمل کوئ په هغې خبردار اصل خو دنیا ته سړی راغلی عمل نه دی پیغمبر به عمل کوي او د پیغمبر شاګرد به عمل کوي خو چې خورئ نو حلال مال خورئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله تانونه په اوږه راواخېستل بازار ته روان شو عمر فاروق رضی الله عنه ورغی او د مټې ونه څه کوې وی دا کپړه خرڅوم وی دا چې ته تجارت کې او بازار کې ګرځې نو د مسلمانانو دا کارونه به څوک کوي وی ښه د مسلمانانو کار چې د کوم زما بچي به څه خوري وی ته راځه جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه راغونډ کړل ورته وی داسې کار کوو چې تاسو ته پته را چې ابوبکر صدیق کم تجارت خپل کوي په هغه یې د خپلو بچو د ښځې ښه ګزاره کېږي خو دا ده که دی هغه خپل کاروبار کوي نو بیا د مسلمانانو کارونه پاتې کېږي زه له تنخوا مقرر نو په شریک یې ورله تنخوا مقرر کړو اوس زمونږ په وطن کې خلک هړتالونه کوي تنخوا مې کمه ده چې زیاته شي څوک بوک هړتال کوي او څوک مری تعمیلونه اچوي او چې دا زما تنخوا زیاته شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه کوي بیبي ورته یو ځل وی سړي خپل تجارت به دې کوو زمونږ روزي پراخه وه او چې اوس تنخوا دې مقرر شوې د تجارت دې پرېښې دی نو بس قوت لا یموت بس دومره خوري چې زمونږ پې ګزاره کېږي څخه خوراک مو نه خوړه او ډېره موده وشوه چې د بچو د الوا تړه کېږي ورته وی ښځې د بچو دپاره خو آخر نشم خرابولی زه به د بیت المال نه دومره تنخوا اخلم چې ایله زما او زما د بچو ګزاره پې کېږي یاره که ته راته اجازت کې نو زه به دې بچو له د الوی انتظام وکړم وی د کوم ځای نه به وله کې وی داسې به وکړم چې ستا په تنخوا کې به لږه لږه بچت وکړم ډوډۍ به د دریو په ځای 2 پخو د 5 په ځای به 4 پخو ترکاري به د 2 کاسو په ځای 1 نیمه پخو لږ لږ بچت به وکړو نو د هغې نه به بیا زه څه پیسې جمع کړم نو دې بچو له به د الوا پخه کړم زړه یې وته شوې وی ده چې داسې کولی شي وکړ ډېره زمانه تېره شو یو ځل ورته بیبي الوا کېښوده چې کېښوده وی ښځې دا کم دی وه وی دا په خپله ستا په هغه تنخوا کې لږ لږ بچت کوم ډوډۍ هم کمه کړې وه ترکاري هم کمه کړې وه نو دا پکې بچت و نو الوا هم پخه کړه وی دې نه خو معلومېږي چې زما په دغې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي ځکه تا پکې بچت وکړه بیت المال چې کم متولي و هغه ته یې خط ولیکه وی د ابوبکر تنخوا کې دونه کمې وکړه مونږ ته پته ولګی چې زمونږ د دې نه په کم هم ګزاره کېږي قسم دی که په دې زمانه کې داسې هېڅوک هم پیدا کړي نه زو نه تو نه بل او نه بل دا ټیک ته چې هغه زمانې خلک نشي پیدا کېدی او نه هغسې خلک اوس جوړېدی شي خو څه ناسه خو ورنږدې کېدل پکار دي که څه ګزاره خو به کې او د حرام وبال چې په آخرت کې کم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په سفر کې صحابو یو اوسې ښکار کړه وینېوله چې وینېوله هغه اوسې نبي علیه السلام پسې زور کو وی تاسو د اوسې را پرېږدئ نبي علیه السلام ته یې را پرېښوده ورونو دا لوی باب دی د معجزاتو د پیغمبر دا معجزه چې د عقل نه بار کار د پیغمبر نه الله صادروي څاروم ګورې پیغمبر علیه السلام سره خبرې کړي اوسې راله نبي علیه السلام ته ودرېدله وی صاحب ستا دې ملګرو زه ښکار کړی م او په یو غار کې زما بچي دي نو دې ته حکم وکړه چې ما پرېږدي چې هغه بچو له پی ورکړم بیا به راشم نبی علیہ السلام ورته مسکی شو وی په تا سید بار دی چې بیا به راشي حالانکې ګورې نبی علیہ السلام د بچو په وخت کې د ښکار نه منع کړې ده چې د بچو په وخت کې به ښکار نه کوې ځکه بچي ضایع کېږي وی په تا سید بار دی چې ته بیا راشې وی داسې قسم به درته وخورم چې د اسمان د پاسه او د ځمکې لاندې به د هغې نه سخت قسم بل نی وی هغه څه قسم دی وی که زه رانلم نو ما د قیامت پر ورځ الله د حرام خورو په سب کې پاڅوي نبی علیہ السلام مبارک اوړه چې د کوسې دې خبرې سره وی قسم په الله په رب قسم چې له دې نه خطرناک قسم بل نشته وی پرېږدی د اوسې
چې پرېښه د بچو له پی ورکړل لږ ساعت پس راغله وی د خپل قسم لحاظ دې وساته بیا صحابو ته حکم وکړو بچي دي او د بچو په وخت کار مه کوئ د اوسې خوشې کې پرېږدي حرام مال نه دې الله ساتي او د حلال د بسیاره دعا د الله په دربار کې کوي قرآن شریف کې الله فرمایي وی بعض خلک منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق وی بعض خلک صرف دنیا غواړي دی به دنیا به الله ورکړي خو آخرت کې به یې څه ني منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار او بعض خلک دی چې دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي او د جهنم د اور نه پناه هم غواړي دقسې خلک جوړ شي وروسته الله ورپسې فرمایي دی له به الله خپل حصه د دنیا هم ورکړي او د آخرت هم نو دنیا غوښتل منع نه دي خو آخرت ورسره غواړه او دنیا چې غواړي حلاله غواړه او فراخه غواړه چې فراخه دنیا در سره وي د نیکۍ کارونه به وکړي حج به وکړي عمره به وکړي جومات به جوړ کړي او ځمکه لار به جوړه کړي مسلمان سره امداد به وکړي او که نور څه ني نو د بل د سوال نه خو به بچې که نه د بل د احتیاج نه خو به بچې نو مال غوښتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس ته دعا کړې ده دا ورسره خادم و حضرت انس مور راوسته وی د الله رسوله دا انس تا خادم دی دعا ورته وکړه لس کاله دی وی ما د حضور پاک خدمت وکړه او په دې لس کاله کې ما د هغې د خولې مبارکې نه اف قدرې نه دي اورېدلې نو دعا یې ورته وکړه اللهم بارک له فی عمره وولده وماله خدای د ده په عمر کې د ده په مال کې او د ده په اولاد کې برکت پیدا کړي نو بس خو د حضور پاک دعا وه نو وی د خلکو باغ په کال کې یو ځل میوه کوله انس وی زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي او وی ما په خپل ژوند کې خپل بچي او نوسي 200 ولیدل او وی لا نورم انشاءالله چې خدای راکړي او په عمر کې الله دا برکت پیدا کړه چې د 100 نه عمر اوړېدلی و په سر کې او په ګیره کې سپین ویښته نو غاښ یو نو پروت دی دا د حضور پاک دعا نو نبی علیہ السلام به د برکت دعا کوله چې خدای برکت پیدا کړي په مال کې برکت په هغه مال کې پیدا کړي چې حلالي په حرامو کې نه دعا کوي چې خدای زموږ حلال رزق نصیب کړي خدای موږ د حرام خوارۍ نه او د حرام مال نه په امن کې وساتي او د حلال هم بسیاره پراخه رزق نصیب کړي او د مخلوق د احتیاج نه په امن کې وساتي تو کې بعضې ملګري مریضان دي الله چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي او خدایا د حاضر جمع په زړه کې چې څه حاجتونه دي شریعت سره موافق دي وله پوره کړي د رحمت د باران دعا کې خدای د رحمت باران وکړي او دا ګرمي خدای پاکه ختمه کړي خدای زموږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي څومره چې د مسلمانانو منځ کې اختلافات فتنې دشمنۍ طرفګنۍ دې په روغو بدلې کړي او زموږ په دې وطن کې چې دا کم مصیبت دي دا وینې کم تویږي د مسلمان خدای دا وینې بندې کړي امن و امان زموږ په دې وطن کې راولي زموږ د هر مسلمان په کور کې د قرآن شریف حافظ او عالم پیدا کړي ترانه خدای راضي شي د ګناهونو نه مو ساتئ اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول